دې بلاړ چې بسته به وګورځي شابه ډوډۍ دې پخ کړې که نه راوړې که نه یا خدای پاک دا زما بچی دی دا بچی دی دی به کامیاب شي یقین وکړه که دا کامیاب شي مور په مخ کې به خبرې نه کوي د پلار په مخ کې به خبرې نه کوي مور په مخ کې به غلې ناستې غلې مور مورې که نه مور کور د مور نوم دی شکرونه وباسه چې کور کې دی مور یا به په سوري روان یې په غرمو به ښکاري او نن چې د مور شته په غرمو ګرځه په سوري به ښکاري د مور دعا ده رستو تاسو نو دا د میندو ژبه ده په دې میندې مه کنځئ په دې مور ته کنځل مه کوه یو هلک ما تاسو به اورېدلي مې دې کتابونو کې لیکلي دي چین کې څه موده مخکې زلزله راغلې ای کې ډېر آبادي رړته وشي یو زنانه پکې رسي په ډډ ځای کې ګیره شوې وه نو بچ شوه او یو ورسره د پیو ماشوم چې هغه مالبه اوچته شوه او زنانه وموندې شوه د پیو ماشوم چې ډاکټر ورته علاج شروع کړو نو زنانه په ووش کې راله چې ووش کې راله هغه ماشوم له هم پی ورکړل هغه هم بچ هغه ډاکټر چې وکتل نو د دې زنانه ټول د ګوتو دا سرونه نه دا خوږ وینې شوي ښېګونه یې نیولي ډاکټر هغې مور ته وایي دا ګوتو دا سرونه دې ولې خوږ دي وایي ډاکټر صاحب دا په ما یو امتحان راغلی سو چې کله مونږ ګیر شو نو دې بچي به زما پی خوړل دله ما پی ورکول نو زما پی ختم شو ما ته خوراک نه میلاوي چې ما پی ختم شو او بچی مې وږی ما چې د دې بچي دا تړکافېدل ولیدل چې بچی مې داسې ټوپونه وخل د لوږې د لاس ما سره هېڅ حربه پاتې نه شوله نو ما ګټه راواغستله د یوې ګوتې سر به مې ټکو او بچي له به مې په ګوته په خپله په خوله کې به مې وله ګوته ورکوله د خپل وجود په وینه مې د بچي ژوند بچ کړی هغې ډاکټر رپوټ ولیکو چې دا یوه مور ده که فیصله امتحان دې پې وکړو بچیا ژوند به خپل ورکړي او ستا ژوند به بچ کړي تا مور پېژندلې ده تا مور پېژندلې وی ما په خپله وینه د بچي ژوند بچ کړی بیا به یوشه شوې یم چې وجود نه مې وینه لاړه خو ما د خپل بچي ژوند بچ کړی ما ته د بچي ژوند مطلوب هلکو د مور ډېر تابعدار خپلې مور ته به یې خپلې ښځې ته به یې زما د مور خیال ساته ټیک دا ښکلې خبره هغوی د خواښې او د سخر حق په انګور نشته ټیک ده داسې وایي ټیک ده بلکل پې نشته ستا په ښځه ستا د مور حق نشته نه دی په پلار په خپله به د مور له کپړې انځي په خپله به یې ولې اسرې کوي په خپله به ولې سالن پخوي ټیک ده که ستا په ښځه یې نشته پته یې شته که نه سالن به ولې بیا په خپله پخې که نه کپړې به ولې په خپله انځي که نه نو چې ته یې په خپله نه شي کولی نو په چا به یې کوې په ښځه به یې نه کوې نو بیا یې په ښځه حق پیدا شو نو د خپلې ښځې ته وایي زما د مور به ډېر خیال ساتي ولې زه هم کو دا هر بچي خپلې ښځې ته ووایي چې زه چې نن څه یمه دا نن چې زه ستا د سر سوری یم نو زه چا لوی کړی یم په ما چا قربانۍ ورکړي دي او زما څوک سهاره وه د مور به مې خیال ساتي هغې ورته وایي صحیح ده ساتم دی دې ښځې خدمت کو نو لږه ستړې شوله دې خپل خاوند ته وایي دا مور دې کېنوه په یو ځای به ورته ټول حق بدله ورکړي ټول حقونه به ولیکي یا په یو ځای به ورته بدله ورکړي چې قصه به ختمه شي دا اوس هم شته دی ګریجویټ پکې شته وایي زه به وله جدا کور جوړ کړم وایم ټیک ته جدا کور به وله جوړ کړي خو د پلار رضا به وانه لیده یوازې خو ډوډۍ نه ده ډوډۍ خو خلک ګاونډي له هم ورکوي ډوډۍ خو خلک رشته دار له هم لیږي ورکړي ولې ځان له وخوره ته چې کور ته راشې د پلار مخ نه وینې تا له مزه درکوي د مور مخ ونه وینې تا له مزه درکوي دا ته څه وایې د پلار دا لپې لپې دعا نو هغې ښځې ورته ویې حقونه یې درته ټول حساب کړي په یو ځای به وله بدله ورکړه ډېر هغې خپلې مور ته وي یاره مورې که دې خوښې دا ټول حقونه راته په یو ځای حساب کړه مورې وی زه صحیح ده نه ډېره هوښیاره مور وه وی بچیا حق په حسابوم خو وخت په پکې لګي وی ودې لګي وی زه صحیح ده نن نه به شروع وی ټیک ده ماسخوتن چې بچی اوده شو مور راله ده یوه لوټی ورته د اوبو په دې کټ کې یو طرف ته واړه او یوه لوټی راوړه هغې ولته دې بل طرف ته نه خو ټول کټ لون شه که نه دې نیغ کېناست
ورته څه کوي وی اوبه دي وی نه ودشه که نه که په دې کې چاله خوب ورځي وی تا ما ته نه وی چې د حقونو حساب دی وکوي بچیا ودشه ما 2.5 کال ستا سره د متیازو په لون کټ کې شپه کړې نن ته یوه شپه وکړه نو چې سحر شي نو زما به ستا به د یوې شپې معامله کلیر شي نورې خبرې به سار هغه وی مورې معاف مې کوې معاف مې کوه دا آسان حق دی که نه ښه یوه شپه وکړه په لون کټ کې ته یې د اوبو په لون کټ کې وکړه مور در سره د متیازو په لون کټ کې شپه کړې ده الله هم د بچي ښکلي حافظان او عالمان لارانو د ټولو خبرو خلاصه مې دا وه چې بچي مراولی علماو ته یې کښېنوئ مونږ ورته ړومبې د پلار او مور مقام ښیو وروستو ورته بیا قرآن ښیو اول ورته دا ښه نو بچي مراولی نن چې د دې یتیم بچي پلار وفات دی او الله یې بچی د قرآن حافظ نن چې دې صرف وایي چې یا الله زما په دې سینه کې 23 لاکھ حروف پراته دي الله د دې په وجه زما پلار وبخي پلار به الله بخي که به یې نه بخي نن چې دې پلار ته دعا کوي دا نس ته صحیح حدیث ته چې 3 څیزونه مړی ته د مرګ نه پس پیدا ورکوي ولد صالح يدعو له چې نیک بچی پرېښي هغه پلار ته دعاګانې زه هم چې که سړی مړي نو مړ دی خو چې یو حافظ قرآن بچی وروسته وي یو عالم بچی وي چې هغه ورته دعا کوي هغه نن د پلار مړ نه دی نن د پلار چې حافظ قرآن بچی وشو نن به الله د پلار په قبر رحمتونه راوري رحمت نن بچی حافظ کیږي د قرآن نن بچی د نبوت علوم په سینه کې محفوظ کړل څومره لوی کمال یې وکړ نن به دې پلار ته دعاګانې کوي د پلار مړ نه دی مړه هغه دي چې د بچی نن حافظانې په خاندان کې نشته او علما نشته مقبرې تیری دي چې پلار مې په کومه مقبره کې دی او دا حافظ به د پلار قبر خواله ځي نه دی به ودرېږي نه دی به وایي نه چې الله دلته مې پلار دی وایي بخ الله د دې قرآن په وجې وبخ الله دا حفظ په ما پلار شروع کړی نن مې هغه پلار نشته دی الله خدا حفظ چې ما کړی دا زما د پلار کمال دی الله زما پلار وبخي سبا به داسې مور ته هم دعاګانې کوي نو بچي م راولی مدرسو ته یې راولی حفظونه پې وکئ علمونه پې وکئ مونږ خو درته که څه لالچ هم رانه لیدلی یا هم درته څه ویلي نه څه قرآن هم اورېدلي چېرته څه ډیمانډ هم درنه کړې ویلي هم دي درته چې جوړه راله واله ویلي هم درته چې بچی به د لاله داخلوم چې وسکټ راله جوړ کا کم درته ویلي ما ته یو کس وی ثوابی کې زه ودرولم وی زه ستا دا پټکې ښکلوم وی مور مې راته وی چې که دا مولي صاحب دې ولید که نه د ده به پټکې ښکل کړي ما ورته صحیح د شل پیرې خو یې ښکل کا چې پټکې ښکل که ما د هغې نه پس ځان لوي مې ستا مور وایي چې ما دا پټکې ښکل کړې ستاسو دا میندې زمونږ د ډله نه وي خبر چې مونږ څه وایو مونږ وایو ته پټکې ښکلول وایي بچې راوله راویلېږه چې ما سره حفظ وکړي چې زه دا خپله پګړۍ راوالم او په سر یې وله کېدم او د دې سره یې دله کور ته درولېږم دا پګړۍ م والی دا م والی راوله بچې دي چې حفظ او علم ورته وکړو دا پګړۍ وله خپلې ورکړو چې دا دې م شوه او زه مور او پلار ته مبارک کینو به که نه انشاءالله